سلامونه ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ما دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د پلی سټور څخه انسټال شوي اپلیکیشن د موبایل حافظې ته راکاپي کړو. نو دغه تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ، بل موبایل ته هیڅ اړتیا نشته. نو تاسو که لیدلي وي د پلی سټور څخه چې اپلیکیشن انسټال کړئ، نو هغه یوازې په موبایل سکرین باندې انسټال شوی وي، خو حافظې ته کاپي شوی نه وي. نو دغه شانتې حافظې ته نه وي کاپي شوی دوستان، دغه تاسو ته ښکاري، یعنې حافظه کې بل نه وي. کله چې تاسو هغه انسټال کړئ یعنې ډیلیټ یې کړئ، نو تاسو سره بل نه وي. نو نن په دې ویډیو کې دغه زده کوو چې دغه څنګه خپل موبایل کې یعنې حافظې ته یې کاپي کړو دوستانو. نو راځو ویډیو شروع کوو. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او زمونږ چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ او په غوږ کې د بیل آیکن در سره کلیک کړئ او بیا پاس په آن باندې کلیک وکړئ چې زمونږ هره نوې ویډیو در تاسې پورې بیا زر ورسیږي. نو راځو شروع کوو یې دوستانو. نو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دغه تاسو سره باید زاپیا هغه اپلیکیشن باید موبایل کې ضرور وي. که ستاسو سره موبایل کې زاپیا نه وي، نو بیا تاسو نشئ کولی چې خپل موبایل ته یعنې حافظې ته یې راکاپي کړئ. نو که تاسو سره زاپیا نه وي، له پلی سټور څخه یې را ډاونلوډ کړئ. هر چا سره دغه موبایل کې زاپیا شته. نو زه زاپیا ته راځم. زاپیا کې یو اپلیکیشن تاسو ته ښیم چې زما سره په موبایل کې انسټال ده، خو هغه کړی مې نه ده، یعنې حافظې ته مې کاپي کړی نه ده. زه دلته اوس لاندې یو اپلیکیشن تاسو ته ښیم. دلته زما سره په د موبایل فایلز کې یعنې فولډر کې دلته تاسو ته هغه اپلیکیشن په کوم ځای کې ښیي. تاسو ته چې کله دغه موبایل فولډر را خلاص کړئ او زاپیا فولډر دغه تاسو ته ښکاري، زاپیا فولډر به تاسو اوپن کړئ. دلته لاندې تاسو ته لیکلي بیک اپ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته اوس ما سره ګوره دغه دوه اپلیکیشن دي دوستانو. زه راځم اوس دلته یو اپلیکیشن کومه کاپي کومه خپل موبایل ته، یعنې زما سره په حافظه کې نشته. تاسو به لکه اوس دغه یو زه کاپي کومه، دغه تاسو دوستانو داسې ګوته به ټینګه په ونیسئ اپلیکیشن باندې. دلته تاسو ته ډېر اپشن راځي، یو د اوپن ده، بل انسټال ده، دریم اپشن تاسو ته ښکاري بیک اپ. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا باندې چې کله کلیک وکړ دوستان، دغه په حافظه کې ثبت شو. دلته اوس راځم دغه د ګالري لاک دی، یعنې ګالري لاک دغه اوس ثبت شو. زه بل اپلیکیشن تاسو ته ښیم. اوس مثال دغه زه دغه ودرېږم، مثال د میکس پلیر زه اوس غواړم چې خپل موبایل ته یې راکاپي کړم. بیک اپ دې باندې به دوستان تاسو ګوته ټینګه ونیسئ او په بیک اپ باندې به کلیک وکړئ. دغه لږ سرچینګ روان وي، دغه به اوس ګوره کاپي شوی وي. نو دوستان تاسو ته ښکاري دغه موبایل حافظې ته راکاپي شو. نو د دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر یو اپلیکیشن خپلې حافظې ته د موبایل حافظې ته یعنې کافي یې کړئ دوستانو. نو دوستانو دغه طریقه وه، هیله لرم چې دغه طریقه به ستاسو خوښه شوې وي. دغه کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ که نه، دغه د موبایل په هغه کې پیدا کېږي دوستانو. کله چې د موبایل فولډر دغه خلاص کړئ که نه، مای فایلز باندې د باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو د زاپیا فولډر اوپن کړئ. دغه زاپیا فولډر باندې به کلیک وکړئ. لاندې به تاسو راسئ، دلته بیک اپ باندې به کلیک وکړئ. دلته به ستاسو اپلیکیشنې ټولې کاپي شوې وي. بیا هم تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، یا هغه هم ډیلیټ کړئ، دغه هم تاسو بیا انسټال کولی شئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو سره ضرور لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. کوم پوښتنه لرئ موږ ته په کامنټ کې ووایاست. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې، ښه وختونه. الله مو مل شه.